time for American troops to come home. دا الله تعالی جل جلاله د دین دپاره د اله د کلمت الله دپاره قرباني ورکوي خامخا یې الله تعالی نصرت کوي او په ټول عمر باندې باید افغانان اشغال ته زمینه برابره نه کړي خو موږ بیا تر خپل موقف نه یو تېر سوي حتی تصمیم مو دا و که د مذاکرات پاتې سي او ناکامه سي هم موږ به تر خپل موقف تېر نه سو 20 کاله داسې تبلیغات سوي وو لومړی داسې افغانستان یو لوی بهرني اشغال نه خلاص د مذاکراتو په جریان کې ځینې داسې مواقف رالل چې حتی مذاکرات په پاتې کېدل موږ د تیری په ساحه کې غوښتلو اکثره پوستي دښمن پرېښې وې حتی داسې مې هم ولیده چې زنانې هم راوتلې وې سپین سرې زنانې چې په مجاهدینو باندې بیا په اصطلاح باندې خوږې وو یا ګلان پاشله موږ چې کله کابل ته رالو موږ د مجبوري له حالاتو نه راغلو خبر چې ارنه ټول خلک وتلي دي او ارګ چرکیږي تجارانو د دې خوانو رابطې وشوې چې دلته خو غله راووتلو سره شهزاده ته راله ناره تکبیر نارې شروع شوې چا ځان نشو کنټرولولی د تکبیر نارې به ولې ما تاسې ومعلومېدی لکه یو خوب کې وینم چې راغلو اوس پر موسی لاسپیکر و نو دا غایم په کوچ ارګ مسره دی او تاسو تسلیم شئ تاسو د سر امن خپل کور ته ولاړ شئ خو کله چې موږ د اشرف غني دفتر کې د الجزیرې سره مرکه وکړه نو بیا هم دا یقین چې ارګم فتح کو کابل ان شاء الله فتح دی افغانانو لومړی ځل فرصت پیدا کړ وروسته تقریبا 500 کلونو وروسته چې بیا خپل هیواد آباد Taliban regime is coming to an end. Explosions over Kabul, over Kandahar, over Jalalabad. We will not tire. We will not falter. And we will There's been an explosion of violence in Afghanistan. Some of the worst fighting since the U.S. helped overthrow the Taliban government. په 1990 کلونو کې افغانستان له داسې یو وضعیت تیریده چې په هر لویشت کې د مرګ کندې وي او بېګناه هیوادوال پکې لوېدل now that the Mujahideen will take cover. The question is which faction will arrive here first, whether they'll be looking to take the capital intact or to extract revenge for 14 years of bloody fighting. دا وضعیت خورا سخت و چې افغانستان یې یو تیار لوري ته روان کړی و خو نه یې ډیر دوام وکړ او نه یې هم په دغه خاوره د پاتې کېدو کوم بل فرصت وموند خلک له دغه ظلمونو دومره تنګ شوي و چې یوې وړې چغې پسې هم درېدل خو د دغه ظلم پر وړاندې پورته کېدونکی غږ عادي نه و بلکې د داسې چا ناره وه چې لسیزې وروسته یې هم لارویان ورځ تر بلې زیاتیږي دا ناره د افغانستان اسلامي امارت د بنسټګر ملا محمد عمر مجاهد و چې له کندهار څخه راپورته شوه اسلامي امارت ایجاد هغه وخت چې په افغانستان کې د اویایمو کلونو کې ګډوډۍ او تنظیمي جګړې شروع شوې او افغانانو هغه خپل لوی هدف چې اسلامي حاکمیت جوړېدلو هغه ته ونه رسېدل او خانه جنګي او ملک طوایفي شروع شوه دغه په وړاندې یو عکس العمل ولسي عکس العمل اسلامي امارت پیل کې د کندهار د سنگسار له سیمې نه د مرحوم علي قدر امیر المؤمنین ملا محمد وان مجاهد په مشرۍ باندې راپیل شو دا تحریک
نو هغه دوره 15 کلنه دوره وسید او 90% خاوره باندې حاکم شوی او بیا چې کله امریکا تجاوز وکړو هغه وار هغه حاکمیت ظاهرا له ښارونو نه مجبور سو چې غرونو ته وخیږي دوه مشل کلنه مبارزه شروع دا مبارزه د بهرني اشغال په وړاندې مبارزه وه امریکا او د 49 هیوادونو سره امریکای سره هماهنګ او د ناټو په تشکیل کې ټولو د دې په وړاندې باندې غټه مبارزه 10 کاله دوام وکړه د دې 10 کلنه مبارزې په پایله کې اسلامي امارت دوباره حاکم سو هغه بیا هم د خپل الله جل جلاله په نصرت چې موږ محض نصرت ورته ویلې سو او دوم داسې خپل ولس په حمایت باندې منځته راغی د اسیا په زړه کې د یو آرام افغانستان آرامي شپې تیریږي خلک فقر ځپلي خو حکومت متمرکز دی او هیواد له کورنیو جګړو او انارشیزم راوتلی د افغانستان پر سینه د بم او مرمیو پر ځای د کښت او کار تجربې زیاتیږي او د خلکو اقتصاد پر کرنه اتکا مومي خو دا هر څه د 2001 کال د سپټمبر 11 له پیښې وروسته بدلون کوي پر امریکا تر برید وروسته افغانستان د سیاسي لوبو ډګر ګرځي او دغه زبرځواک په لوی قوت او غرور سره د هیواد پر سپېڅلې خاوره قدمونه ږدي خو تر ټولو بده بیا دا چې په کور دننه یې هم کلک ملاتړي پیدا کړي وو او د دغه هیواد پر مظلومه خاوره او خلکو یې د امریکا غټ غټ بمونه غورځول ارمان و قبل از همه از دعوتی که اسمه شده توسط پارلمان اروپایی و جناب رئیس که در رأس پارلمان اروپا قرار دارند اظهار سپاس و تشکر میکنم. گروهی که فعلا در افغانستان به نام طالبان قرار دارند یا دارای افکار و دارای نظریات به خصوص از اسلام هستند. ما خواهان یک اقدام و یک تصمیم عملی است. نوع کمکی که ما تقاضا داریم نوع کمک همه جانبه است در تمام قسمت‌ها و در تمام ابعاد. په همدې کال کې د جرمني بون کې نورو د افغانستان د برخلیک ټاکلو پریکړه وکړه او د یو داسې نظام بنسټ یې ایښود چې افغاني ټولنې په هیڅ ډول نشوای منلی. د بون کنفرانس مهمې پریکړې دا وې: د لنډمهاله ادارې جوړول، حامد کرزی د لنډمهاله ادارې مشر ټاکل، د اساسي قانون د جوړولو بهیر پیل، د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو رامنځته کول او د لوی جرګې جوړول. افغانستان کې تر 15 کلونو وروسته یو متمرکز نظام ونړول شو خو اراده نور هم پیاوړې شوه. افغانستان کې لنډمهاله اداره جوړه شوه، بهرنیو ځواکونو کابل اشغال کړ او له غروره د ډک وطن پر خاوره د نړۍ د 42 هیوادونو د سرتیرو هجوم جوړ شو. نږدې 3 یا 4 کاله اشغالګرو د وطن هرې برخې ته ډاډه تګ راتګ کاوه او په همدې موده کې د اسلامي امارت ځواکونو د خپلو شاجورونو د ډکولو لپاره له فرصته ګټه اخیسته. دا هغه ورځې وې چې نور باید اراده عمل کې ښودل شوې وای. الله أكبر كبير. که څه هم له یو لوري بریدونو زور اخیستی و او له بل لوري امکانات کم و خو له دې ټولو سره سره بیا کله کله داسې شپې او ورځې هم راتلې چې خورا دردونکې وې. 2014 میلادي کال د امارت لپاره له یو اړخه د دوحې د دفتر له ورکړې سره غوره کال و خو له بل لوري د امارت د بنسټګر د شهادت خبر خورا دردونکی و. دا خبر د مصلحت پر اساس پټ ساتل شوی و مګر په 2015 کال کې رسنیز شو.
د امارت صفونه قرار پیاوړي کیږي او جګړه نوره د ټوپک لخلې د میډیا او تبلیغاتو ډګر ته هم راځي. مګر مهمه خبره بیا دا ده چې پر حاکم نظام د فساد، زورواکۍ، د بهرنیو کړیو د جاسوسۍ، د امریکا او ائتلافي ځواکونو د بې بندوباره چاپو او جنایتونو له امله د افغانانو نیوکې ډیریږي. د بل پروسه چې د جمهوریت په نوم باندې پیل شوې ده، مونږ نه جمهوریت دلته لیدلی او نه دیموکراسي. چور، چپاول، غارتګري، فساد، لاقانوني، تخلف نه بل شی نشته. د طالبانو نه مخکې په دې کابل کې چې 15,000 کسه تاسې مړه کړل او د خلکو کورونه مران منظورتان تاسې خطاب بکی است آقای فرید؟ خلک ځان پیژني. منظورتان خطاب بکی است آقای میر را میگین؟ تو خو زما خبره ته وګونی زه ملت ته خبره کوم، ملت قضاوت کوي. که زه د دې ورور په ځای هزاره قوم سمه بخښنه غواړم، موږ نه غواړو او تعصب هم نه کوو. زه په طالبانو هم دومره بد وایم لکه دی چې وایي، او دا یې حق ده چې ویې وایي، ځکه په دې تېرو 14 کلونو کې چې دته کوم امکانات، دته کوم امتیازات ناټو امریکا ورکړي دي، هغوی حق په ده باندې لري چې دا خبره وکړي. 1994 کال د تلې شپږمه، اوس جګړه له غلچکي حالت څخه وتلې او مخامخ میدان کې دواړه لوري د یو بل پر وړاندې ګوته په ماشه دي. اسلامي امارت د لومړي ځل لپاره توانیږي چې کندوز ونیسي او تر یوې سختې جګړې وروسته مقابل لوری د ولایت مقام ودانۍ څخه وتلو ته اړ کیږي. The Taliban is progressing to capture the city of Kunduz in northern Afghanistan. طالبان له څلورو خواته راغلل، د بندر خاناباد نه، بندر مامسا، بندر دولې نه، بندر کابل نه د خواته راغلل. د کلونو مبارزه نه اسانه و او نه هم دومره عادي، بلکې په تلی کې د سر ایښودل لومړنی شرط و. نو اوږدې جګړې د اسلامي امارت مورال کمزوری کړ او نه هم سختو ورځو لیکې کمرنګه کړې، بلکې هر امتحان به د تمې خلاف پایله ورکوله. تر یوې نیمې لسیزې ډېرې مبارزې د یو مغرور یرغلګر لپاره دا پیغام ورکړ چې دلته میدان ګټل یوازې خوب او خیال دی. نو ځکه یې د 2013 کال د اکتوبر په 12مه مغروره غړۍ راښکته او دوحه کې د خبرو لاره خپله کړه. دغه مذاکراتو 18 میاشتې دوام وکړ او پایله یې له افغانستان څخه تېښتې ته د امریکا پر مجبورېدو تمامه شوه. خو د دغه مذاکراتو غړي وایي چې که پایله یې بله هم راغلی وای نو دوی به بیا هم له خپلې اوږې ټوپک نه وای ښکته کړی. که دا پوښتنه په دې معنی چې که مذاکرات ناکام سوي وای نو بیا به د اسلامي امارت اقدام سوی. د اسلامي امارت اقدام سپېڅلی جهاد دپاره د اعلا د کلمت الله شروع تر څو چې موږ د جهاد پایله بریا ساحل ته نه وای رسولې، همدا به مو موقف و. موږ به خپل جهاد ته دوام ورکوو تر څو اسلامي نظام په افغانستان کې قائم سي او د افغانستان خاوره او د افغانستان ازادي ترلاسه کړو. دغه مذاکراتو یوازې یوه سره کرښه درلوده. په افغانستان کې د اسلامي نظام حاکمیت او له دغې خاورې د اشغالګرو وتل. د مذاکراتو په جریان کې ځینې داسې مواقف رالل چې حتی مذاکرات په پاتې کېدل. مذاکرات 2 هفتې معطله سوي دي. دوی خپل طرف ته تللي دي، موږ خپل طرف ته تللي چې مثلا د یو ځای کې په یو موقف کې به سره ودرېدو، خو موږ بیا تر خپل موقف نه یو تېر سوي. حتی تصمیم مو دا و که د مذاکرات پاتې سي او ناکامه سي هم موږ به تر خپل موقف تېر نه سو. هغه موقف چې موږ مضبوط نیولی ده، زموږ مقابل جانب په دې قانع سوی دی چې دا خلک تر موقف نه تېرېږي، نو دوی تر خپل موقف تېر سوي دي. موږ سره خپل دریځ او خپل هدف چې موږ درلودی هغه یې راسره منلی. دا دریځ ځکه نه ماتېدونکی و چې د امارت منهج پرې ولاړ او ټول پرې متفق و. د اسلامي امارت د پلاو او مشرتابه لومړیتوبونه هم په افغانستان کې اسلامي نظام و چې بالاخره پایلې ته هم ورسېدل. نو هغه صحنه مې اوس هم سترګو ته ګډېږي چې څومره ملګري موږ په قطر کې هلته اوسېدو، حتی بعضې افغانان ورونه هم موږ راغوښتي وو هلته چې کوم مقیمین دي، ځکه دا یوه د خوشحالۍ ورځ وه. خو چې کله دستخط وشو د اماراتو د امریکایانو تر مبینه، نو د نعره تکبیر نعرې شروع شوې، چا ځان نشو کنټرولولی چې اوس په کومه اندازه باندې د خوشحالۍ اظهار وکړي.
داسې یو زویږ یو شور پورته شو په هغې هوټل کې تعمیر کې. د 2020 کال د فبرورۍ په 29مه دا مذاکرات پای ته ورسېدل او امریکا هوکړه وکړه چې له افغانستان څخه به وځي. I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. د 2021 کال د مې په 21مه د ولسوالیو د نیولو بهیر پیل شو او د جولای تر وروستیو پورې تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ د اسلامي امارت د ځواکونو لاسته ورغلې، خو د اګست په 1مه د نیمروز د زرنج ښار تر نیولو وروسته نور ولایتونه هم یو په بل پسې د اسلامي امارت له لوري ونیول شول او بشپړ حاکمیت یې پرې اعلان کړ. د یوې نیمې لسیزې سختې جګړې هم د خپلو خلکو د سرساتنې مسئله له امارت نه وه هیره کړې او کله چې کندهار ونیول شو نو د مسؤلینو له لوري د امارت ځواکونو ته لومړی پیغام همدا و چې د خلکو سر او مال په امن کې وساتي. څه وخت چې کندهار د اسلامي امارت تر بشپړ کنټرول لاندې راغلی، په دغه وخت کې د کندهار د ولایت لپاره مسؤل اجوپا صاحب دلته د کندهار د ولایت مسؤل و. نو ټولو مجاهدینو ته هدایت او سپارښتنه دا وکړه چې د عامو خلکو سر او مال ته پوره پاملرنه وکړي او د دې امنیت ته پوره پاملرنه وکړي. نو بیا د دې امر سره سم ټول مجاهدینو بس په ګزمو په امنیت باندې بوخت شول، نو ټول خلکو ته د اطمینان ډاډ ورکړي. له سختي او سوځونکي ګرمۍ سره سره د کندهار خلک د اسلامي امارت ځواکونو د ښه راغلاست لپاره سړکونو ته راوتلي وو او د دوی په راتګ سره یې د خوښۍ اوښکې تویولې. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د قطاعاتو مسؤل حافظ محمد نظر حبیب راته د هغې شیبې کیسه کوي چې د ښه راغلاست لپاره یې سپین سرې ښځې لارو کوڅو ته راوتلې وې او د دوی په سر یې خواږه او ګلان شیندل. دلته چې موږ د کندهار ښار ته داخل شو د فتح په ورځ باندې، نو د کندهار اکثره ولسونه یعنی ټول ولس سړکونو ته راوتلی وو، د خوشحالۍ اظهار یې کوي او ټول مجاهدینو ته ښه راغلاست وایي او داسې خلک موږ ډېر ولیده چې د خوشحالۍ سره د سترګو اوښکې تویېدې او مجاهدینو ته د مبارکۍ الفاظ ویله. حتی داسې مې هم ولیده چې زنانې هم راوتلي وې، سپین سرې زنانې چې پر مجاهدینو باندې بیا په اصطلاح باندې خوږې وو یا ګلان پاشله او ښه راغلاست به ټول مجاهدینو ته وایي. او بل دا سره بله خبره ده چې په هغه وخت کې ډېره ګرمي وه چې کندهار فتح شو، نو ټوله د کندهار ولس او ټولو عامو خلکو په سړکونو به ولاړو، اوبه به هم په لاسو کې مجاهدینو ته نیولې، اوبه به هم ورکولې او ډوډۍ به اشپزي به هم په کورو کې پخړې، مجاهدینو ته به خپل ډوډۍ او شی هم ورکول. د مجاهدینو ډېر ښه راغلاست وکړي او ډېر تود هرکلی د مجاهدینو وکړي. د هر ولایت نیول او د تسلیمۍ بهیر خپله کیسه لري، خو مونږ یې د وخت د کمښت له امله نشو رااخیستی. د فتح د شپې د ورځې نه یوه 2 شپې مخکې والي صاحب د پکتیا ولایت حاجي حمزه صاحب زه ورسره وم د سید کرم طرف نه زرمت ته واوښتلو، د زرمت او د مرکز د مجاهدینو ډلې مشرانو سره مو ولیدلې، هغوی ته مو منطقې تقسیم کړلې، کلورو ته مو ځان ته مجاهدین او مسؤل وټاکه او همدارنګه ولایت ته مو ځان ته وټاکه، اکاډمۍ ته مو ځان ته وټاکه او محبس ته مو ځان ته وټاکه. د هیواد شمالي ولایتونه هم د نورو په څیر په عادي ډول ونیول شول او تر نیول کېدو وړاندې پانګوالو او سوداګرو د اسلامي امارت له مسؤلینو سره اړیکه نیوله چې د دوی امنیت خوندي او د ځینو کړیو له لوري د پانګو له چور څخه مخنیوی وکړي. د بلخ د قطاعاتو مسؤل راته د هغه وخت کیسه کوي چې مزار ته د لومړي ځل لپاره ننوت او زیاتوي چې د هرې ادارې د پرمخ بیولو لپاره یې لاله وړاندې مسؤلین ټاکلي و څو دولتي چارې سمبال او په عادي ډول د بلخ ولس ته خدمات وړاندې کړي. د شمالي ولایتونو خصوصا د بلخ ولایت کې چې کوم عملیات شروع او ښار په بشپړه توګه فتح شو، هر ادارې ته خپل مسؤل معلوم و، خپل مسؤلیت ته ولاړ. بعضو ادارو ته چې نو معلوم نو فورا هغه ته خپل مسؤلین واستول شول، هغه ځایونه کنټرول کړل، خصوصا که د استخباراتو حوزې وي که د پولیسو حوزې وي
او یا دغسې نور د دولت مراکز چې وه. د هیواد د پلازمینې نیول عادي خبره نه وه، خو د تمې خلاف ځکه وه چې وار له واره ټولې ادارې خالي شوې وې. د کابل له پخواني والي مو د هغه وخت جریان پوښتلی او جالبه بیا دا وه چې د دوی له راتګ وړاندې ورته ګڼو سوداګرو او پانګوالو پیغامونه کړي وه تر څو راشي او د هغوی مال له چورکېدو وژغوري. چې کله کابل ته رالو موږ د مجبوري له حالاتو نه راغلو، موږ نه غوښتل چې دومره زر موږ کابل ته راسو، خو موږ چې کله سروبی ونیول هلته موږ چې ورسېدلو جې په جې سو، نو ادې ورځې په تېرېدو سره تقریبا د سهار د 8-9 بجې وې چې ملګرو هلته موږ کوم نفوذي ملګري چې وو هغه حالات شریک کړل چې دلته خو د کابل حالات ډېر خراب دي او درګر د اردو او د حوزو نه خلک وځي. نو بیا موږ خیر تاسو ګزاره وکړئ چې سره کار مه لرئ، خو ماسپښین وخت د حالات ملګرو له خوا نه بلکې د تجارانو د دې خوا نه رابطې وشوې چې دلته خو غله راووتل او سره شهزاده ته راله. نو بیا موږ مشران سره احوال شریک کړ، هغو په امر باندې موږ را روان شو چې موږ دلته راورسېدو حالات ډېر خراب و، عوام ډېر سخت وارخطا و. خو چې کله موږ ولیدو چې دلته 20 کاله داسې تبلیغات سوي وو د دې خلکو چې دا خلک دي راځي او دلته به چور کوي او بې نظمي به جوړوي، خو چې هلته کله د مجاهدینو راشه درشه ولیدل او د هغو هغوی وکړو ډېر غټ استقبال، بلکې خلک سرکو ته راوتلي وو. په اداراتو کې د کسانو ځای پر ځای کول او د خلکو د سر او مال ساتنه اسانه نه وه، مګر خپله د کابل اوسیدونکو هم په دې برخه کې میړانه کړې وه او هماغه شپه یې د هر ډول ستونزو د حل په برخه کې د خپلې ونډې لپاره د امارت له مسؤلینو سره درېدلي وه. موږ چې کله ننوتلو کابل خو له یوې خوا نه د ولایت نسبت ورته کېده او د بلې خوا نه د ټول افغانستان پایتخت سختي رښتیا هم ډېره زیاته وه او ډېر زیات ستړیا وه. خو بیا هم الحمدلله موږ خپل تشکیل ټول پوره لاره چې د صحت لپاره موږ د صحت عامې خپل رئیس لاره هغه هم خپلو کارو باندې هغه که نور خو دلته که ډاکټرانو هغه خپل ترتیب برابر و، صرف په مادغلا ترتیب مخکې ونیول چې په دامني جوړه نه شي او د دوی د اطمینان لپاره ملګري ورولېږل دا رقم د نورو د هرې ادارې د موږ رئیسانو مخکې له مخکې نه هغو ته مو ولېږل چې تر څو نور تشکیلات کېږي وزیران راځي او هغه ټاکنې کېږي تر هغو پورې ټول کارونه هغو کوم رئیسانو هغو خپل کارونه په مخ. مولوي محمد رحیم عابد دویم کس و چې ارګ ته ننوت او د هغه وخت د ناویلو په اړه وایي چې له دوی سره اړیکه نیول شوې وه چې ارګ ټول خالي دی او د دې لپاره ورننوت چې له چور څخه وساتل شي. هلته چې موږ کار داخل شولو نو مخکې ترتیب داسې و چې موږ خبر چې ارګ ټول خلک وتلي دي او ارګ چور کېږي. مخکې ذاکر صاحب د ملګري مخکې راغلي وو، ارګ ته بیا بېرته وتلي وو. څنګه دوی وتلي دي چې دوی فکر کوي چې ارګ ته مجاهدین راتلي نو کابل کې ټول نیول شوی دی، که نه چې نو کابل کې ټول کوی برحاله وي. نو چې عسکر ټول تکي وو، بیا نو قطر ته زنګ وهلو چې ارګ ټول تخلیه شوی دی، ارګ چور نه شي. موږ داخل شو ننوتو تقریبا ماخستن و 9 بجې وې چې موږ ارګ ته ننوتو، 8 بجې شاوخوا داسې وخت وه. نو چې راغلو غوښتیم پر ما سره لاسپیکر وه نو دغه غږ یې وکړ چې ارګ محاصره دی او تاسو تسلیم شئ، تاسو د سر امن دی خپل کور ته ولاړ شه. نو که چا فایر وکړ ور یې وکړ بیا د خپل عمل سزا وویني. وایي لا یې هم تصور نه کاوه چې ارګ ته ننوتی، خو همدغې مرکې باوري کړ چې نور هر څه د دوی تر کنټرول لاندې راغلي دي. موږ چې ننوتو موږ په سلو کې 100% مرګ فرض کړی و، یو د ژوند امکان تمام درلودم ځکه حکومت ټول برحاله او په کابل کې ټول حوزې او امنیتي ارګانونه ټول په کوڅو کې دغه سپریاک او کمانډویان آذربایجان ټول ځای کې ولاړ ټول برحاله وو. نو موږ چې نتیجه کې موږ دا چې سلو کې مرګ یقیني دی، ژوند تمام بېخي نه درلودله. خو کله چې موږ د اشرف غني دفتر کې د الجزیرې سره مرکه وکړه نو بیا هم دا یقین چې ارګ هم فتح کړو، کابل هم انشاءالله فتح دی. نو سیمه د شکر دوه رکعات لمونځ وکړو، اتره ته د شکرانه دعا وکړې. په مون کې جوړ شوی حکومت له 2 لسیزو وروسته نسکور او اسلامي امارت د دویم ځل لپاره واک ته ورسید.
دا د 2020 کال د اگست 15مه او د 1400 کال د اسد 24مه وه. President Ashraf Ghani has gone, fleeing to neighboring Uzbekistan. د پخوانی حکومت مشر محمد اشرف غنی ولاړ او واک په بشپړ ډول د اسلامي امارت لاس ته ولوید. رئیس جمهور پیشین افغانستان را ترک کرد و کشور و ملت در توی یک حالت قرار داد. خداوند امرایش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواهد کرد. پر کابل د ولکیل ټینګولو یوه ونې وروسته اسلامي امارت خپله کابینه اعلان کړه او هغه نوم چې کلونه یې د اسلامي امارت تبلیغاتي دستګاه پر مخ وړې وه د رسنیو پر مخ راڅرګند شو. موږ به اجازه نه ورکړو چې زموږ خاوره د بل چا په خلاف استعمال کړي. د اسلامي امارت لومړني کلونه سخت او له امتحان ډک و، خو د هر څه په سم ډول مدیریت او لا هم روان دي. اسلامي امارت ډېر څه افغانانو ته په ارمغان راوړي دي. لومړی داسې افغانستان یو لوی بهرني اشغال نه خلاص، دا په خپل ډېر لوی کار دی. څوک دقیق متوجه سي چې موږ له اشغاله نجات پیدا کړ، واقعا هم دا یو لوی لاسته راوړنه د افغانانو دپاره. دومره داسې افغانان 45 کاله د جګړو سره روږدي سوي وو، پکې رالوی سوي وو، پکې عادت سوي وو. د جګړو هغه بده پدیده چې په موږ تحمیل سوی هغه پای ته ورسېد. یو سوله ییز او ارام افغانستان لرو د 15 کاله کې. دریم داسې اسلامي او شرعي نظام چې افغانانو د دې نظام دپاره ډېرې زیاته قربانۍ ورکړې. هغه وخت چې د شوروي اتحاد په وړاندې جهاد پیل و، 14 کاله دوام کړی و، هغه هم د اسلامي نظام دپاره. او بیا چې 15 کاله شاوخوا اسلامي امارت مبارزه وکړه، د شر او فساد په وړاندې باندې مبارزه وکړه، هغه هم د دې دپاره و چې موږ اسلامي حاکمیت ولرو او شرعي نظام حاکم سي. او دا 20 کاله اشغال په وړاندې مقابله هم سوه. دوه هدف یې درلود، یو داسې بهرني قوتونه د افغانستان نه ووځي او دوم داسې اسلامي حاکمیت او شرعي حاکمیت په افغانستان کې حاکم سي. په 15 کاله کې موږ شرعي نظام لرو، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. څلورم داسې افغانانو لومړی ځل فرصت پیدا کړ وروسته له تقریبا 500 کلونو وروسته چې بیا خپل هېواد آباد کړي. د دې لپاره موږ فرصت نه درلود. هر حکومت او نظام خلک چې راغلي وو هغوی په جګړو کې اخته وو، هغوی انرژي بې ځایه صرف کېدله. اوس 15 کاله موږ الحمدلله د دې شاهدانو چې د افغانستان په هر ګوټ کې کار روان ده، په هر ګوټ کې یو عمراني ګام اخیستل سوی، سړکې پخېږي، ودانۍ جوړېږي، ښار جوړېږي، پروژې پکې پیل کېږي. دا په خپله د افغانانو دپاره لوی فرصت دا اسلامي امارت جوړ کړی دی. د دې ټولو باید هم شکرګزاري وایستل سي، هم یو لوی نعمت. او آخري داسې کوم سرتاسري امنیت چې موږ اوس لرو دا موږ نه درلود. په یو برخه کې په امنیت و، په پخوا کې یو بله برخه به ناامنه وه د افغانستان، او روزمره به ځوانانو خپل ژوند له لاسه ورکاوه، روزمره به ناامني وه. موږ 15 کاله کې الحمدلله غټ تلفات او غټ زیان موږ داسې موټر په تصادف او ټکرونو په ترافیکي پیښو کې موږ کله زیانونه لرو، بل چې خدای نخواسته ویرلړلې پیښې نه لرو. افغانستان له اوږدې مودې راهیسې سیاسي ثبات هم نه دی تجربه کړی، خو اوسنی نظام ډاډ ورکوي چې براندې یې کلکې دي او هیڅ بهرني قوت ته به بیا د ټوپک په زور د راتلو اجازه ورنه کړي. خو له هیوادوالو هم غواړي چې نظام سره اوږه په اوږه ودرېږي او د وطن د آبادۍ لپاره شپه او ورځ هڅه وکړي. د اوسني نظام باید شکر ادا کړي، د دې په مخ کې باید خنډونه جوړ نه کړي. که خدای نخواسته چېرته وړه مشکلات وي په نظام کې، په مسؤلینو کې، شاید وي به خامخا انسانان یو، هغه باید د تفاهم د لارې حل کړي او په ټول عمر باندې باید افغانان اشغال ته زمینه برابره نه کړي. که خدای مکړه دا تجربه خو د موږ هم په ژوند کې وشوه، د روسانو د وخت، د امریکایانو د وخت. که چا دا زمینه په آینده کې بیا اشغال ته برابره کړه، نو فکر کوم په دنیا او آخرت کې به تور تاریخ بیا هم ولري او داسې به پښیمانه وي لکه پخواني خلک د روسانو د وخت، د امریکایانو د وخت، چې اوس فکر کوم د ما تجربه دا ده او معلومات مې دا دي چې هغه خلک اوس د چا سره سترګې نشي نیولی. نو افغانانو ته په مختصر ډول توصیه او مشوره د ورورۍ دا ده چې که د نظام کې هر رقم مشکلات خدای نخواسته راشي، تر څو چې د اسلام نه غلط نه وي، د دین نه غلط نه وي، پردي اشغال ته به زمینه مساعده نه کړي.
کنا دنیا یې هم تباه د آخرت به یې هم تباهي خدای مه کړي. د 2024 میلادي کال د اگست 15 او د 1405 کال د زمري 24 پر افغانستان د اسلامي امارت د بیا واکمنۍ ل 15 کلیزې سره برابر ده. الله جل جلاله څخه د ټول ملت لپاره د استقامت غوښتونکی او د اسلامي نظام مبارک شه. د مذاکراتي ټیم غړی او د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ملا نور الله نوري وایي چې د دین لپاره قرباني، اطاعت او وحدت د اسلامي امارت د بریا اساسي ټکي و. زما په اند باندې دوه جواب دي. یو جواب دا چې هغه پر درو جزئیات شامل ده چې هغه د الله تعالی جل جلاله دین او د دین ننګه او د دین لپاره قرباني. دوم په هغه جریان کې اطاعت او وحدت. دا به حتما برای ترلاسه کوي چې پر دې باندې نصوص دال دي او تاریخ ثابته کړي او موږ مسلمانان یو دا معقیده ده. که څوک د الله تعالی جل جلاله د دین لپاره د اعلی د کلمت الله لپاره قرباني ورکوي، خامخا الله تعالی نصرت کوي او خامخا به هغه برای ترلاسه کوي. خو د هغه سره دغه دوه جزئیات لازم دي چې په هغه کې به اطاعت وي او په هغه کې به وحدت وي. اسلامي امارت د شروع څخه تر وروستي حال چې اوس موږ تاسو سره رغېږو دا دواړه ټکي چې د پاره د اعلی د کلمت الله د پاره قرباني ورکړي او د اطاعت او وحدت په دې کې سته او اطاعت او وحدت نتیجه دغه الله سره ولري. نن افغانستان امن دی، د آبادی کارونه روان دي، په یو شمېر برخو کې ځان بسیاینې ته نږدې شوی، نړۍ سره اړیکې په پراخېدو دي او په سیمه کې د یو سیال ځواک په توګه راڅرګندېدو ته هم په نږدې کېدو دی. The United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history.